نن درته د پاکستان د ناانصافۍ په اړه مفیده ویډیو لرم. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. تېره شپه د پاکستان پنجاب ایالت په دوه بېلابېلو سیمو کې پر یوې 12 کلنې ماشومې او یوې مېرمنې چې ناروغه هم وه په ډله ییزه توګه په ډېر بېرحمانه ډول پرې تېری شوی دی. د پنجاب پولیسو رسنیو ته ویلي چې لومړۍ پیښه تېره شپه د 10 بجو شاوخوا کې په داسې مهال رامنځته شوه چې یوې کورنۍ غوښتل خپله ذهني ناروغه مېرمن روغتون ته بوځي، چې د روغتون له دروازې 15 کسانو وتښتوله او له ډله ییز تېري وروسته یې د کوما په حالت کې د روغتون مخ ته غورځولې ده. په عین وخت کې د پنجاب بله سیمه شیخپور کې د 2 کسانو لخوا پر یوې 12 کلنې ماشومې په ډېر بېرحمانه ډول تېری ترسره شوی. ځایي اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې د دې 12 کلنې ماشومې مور د خپل تره کره تللې وه او دا ماشومه یې له پلار سره په کور کې پرېښې وه. کله چې پلار دندې ته ځي، د دوی 2 ګاونډیان چې عمرونه یې تر 40 کالو پورې دي په دې ماشومې په ډېر بېرحمانه ډول تېری کوي چې له تېري وروسته تښتي. د دې 12 کلنې ماشومې پلار وایي چې باید تېري کوونکي ونیول شي او ډېر سخته سزا ورکړل شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي په میرمنو او ماشومانو تېري کوونکي باید اعدام شي.